الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. دا ریډیو کابل دی چې هر ځای کې اوربال دی. د علاؤالدین ګپ شپینه خبرونه واورئ. په پاکستان کې چې کله د انتخاباتو واله ځله جوړ شو نو خودکش حملې پرانیستی شوې او په هر ښار کې بمان وچاودل. په دغه چاودنو کې اول نمبر میرمنې بېنظیر بټو مرګ ته تن کېښوده خو په خیر خیریت سره د دنیا نه رخصت شوه. د دې حالو ځلو د لاسه مهنګایي دومره زیاته شوې ده چې د سالوبې کولالانو د غم او د غوسې د خپل خورین لوښي راټول کړل او په ډانګو یې پوټي پوټي کړل. د بي بي سي نه یو جالب ریپورټ ورکوي چې سالوبې کې غریبۍ دومره تنګ کړي دي چې هغه لوړو خټانو ته خېږي او په ګوګیالو ښکته چړه یې راخلا. د ګوګیاله ډبګو چې خپل یو بیان کې ویلي دي چې مهنګایي حکومت جوړه کړه او سالوبې کې په موږ تګي راخلاصوي. د دې خبر وروسته هغه د خپو په څوکو شو د میرانګول د ټماټرو بزغالي ته یې چیلانګ ووهلو او د هغه د خوارې خسکې بزغلۍ په خپو کې وماګ راوماګو. د ډبګو حاجي د دې بېوقوفۍ د لاسه میرانګول د ټماټرو ټول پټي شړ شول. اوس میرانګول خپل شړ پټي کې هغه او دې سره لځي او ډبګو حاجي ته په زړه کې پټي پټي کانزل کړل. نن سبا سالوبې ډېر زیات په ترقۍ روان دی چې ورته یو غټ روډ د ګوګیال نه روان شوی دی. دا روډ دومره کولاو دی چې خر او غوایي پکې ښه په اسانۍ باسي او په پنځمه ورځ پکې یو ګاډی ومرغړي او ګاډی پکې دومره ګړزېږي چې د خېټې ټول سامان په ډینجاقالو له شړان کړي. حکومت ورته بجلي هم فراهم کړې ده چې د ځینو کسانو کاډي د بیل د لاسه نه ښار کې پرتې دي. پرون کسونو غلام کوګاجي په خپله کوټه دا مذکوره راوړې ده چې زموږ د 18مه ورځ ده چې په اوبو کې سابه سازه او بیا د جوار د ډوډۍ سره په خوله کې یوې او بلې جامې له راغله او بیا یې په سوک ورښکته کوو. هغه زیاته کړه چې د غربت د لاسه زموږ د کور ټول لوښي فارغ دي او په شوکیسونو کې پریشانه ولاړ دي او ښځو د پخلي په ځای صفیاکو ته پلو له زول ورکړی. د دې بکواس نه وروسته هغه په لاړو توکلو شروع وکړه او په پیتاوي د پړ مخ سملاست. جناب آصف علي زرداري پرون دا وخت ریډیو ماسکو ته ریپورټ ورکړی دی چې که دا ځل ما کامیابي بیا مونده نو انشاءالله زه به مالګه مارچس بکسوي او نور الله بلا ارزه او عوامو د خپو بځې په سر باندې وردوم. د دې خبر نه چې کله د نواز شریف خبر شو نو د ډېر خفخان د لاسې د سر هغه باقي پاتې یخته هم په هوا شو او خپلې غمانګې یې وګرولې. پرون د راڼۍ بازار کې یو سبزي فروش او کاک څه خبره باندې یو بل ته تیاک شول او یو بل چیندوړي راویستل. دغه پیښه کې 4 خټکي او 15 ټینډې هم په حق رسېدلې دي او ورسره ډېر ښه ټماټر هم جوبل دي چې پکې د ټول حالات ډېر نازک او چغل دي. پرون سراغ المخزلو بازار کې یو ماش او مچو جنګېدل چې پکې د ماشې خپې ماتې او د مچ په بنا کې هم برېښ شوی دی. د دې حدیثې نه چې کله د مچانو مشر ماشې او مچان خبر شول نو سمدستي امبولانس کې واچول او فوراً یې مچ محمد هسپتال ته ورسول. نن چې خله د سعودي عرب ریاض ښار کې یو خودکش حمله وشوه چې پکې یو چاق سفیر قریب محمد بن راټول وجلی. د ده په مرګ باندې د سعودي عرب وزیر اعظم شاد الډبرت ډېر لاسنود سزار کړی دی. د امریکې وزیر تعلیم ډینجق منجق ایران ته خبرداری ورکړي چې تاسو اټم بم جوړول نه غلا شوي نه خیر به هم نه وي. د دې خبر نه چې کله د ایران صدر قوسي انګارالدین خمیني خبر شو نو ډېر قار د لاسې بېلګۍ راواخېست او خپل خط ته اوبه راماتې راتلونکي میاشت کې به د کاټمنډ وزیر خارجه ناتن برن حرت پلن د بهارت په دوره راځي او دلته به د انډیا د وزیر اعظم روز کمار راټول سینګ سره د تعلقاتو په اړه کې یو بل ته خولې چینګوي. پرون قضا ماښام د مصر سابقه سکرټري شاه عبدالبټۍ د خېټې د درد د لاسه دې دنیا نه رخصت شو. د ده په مرګ باندې د یمن ګورنر خرکوس بن ارامچق ډېر مایوسه دی. خرکوس بن ارامچق بي بي سي ته ویل چې زه کله د مرګ نه خبر شوم نو غونډه شپه کټیا وتم راوتم تر سهاره پورې ورږو تخنولم. د عربستان یو سفیر پتیر محمد بن چارچوبیس وایي چې اسامه بن لادن د مسلمانانو لیډر دی او هغه امریکایي چارې نشي نیولی. اسامه په خپله بي بي سي ته ویلي چې زه نن سبا د وړو په قولبۍ کې راټول شوی یم او ښه په خیر خیریت سره یم. د پاکستان وزیر اعظم شوکت عزیز دمکي ورکړی دی چې که چارې نواز شریف پاکستان ته راغی نو موږ به یې په دې شړه کوپړۍ د پیازو بزغلی وکړو. په صوبه سرحد کې نن سبا دومره زیات غربت جوړ شوی دی چې خلک د لږې د لاسه خپلو کورونو کې امبړه غاښونه پراته دي او د هېڅ درک نه لري. د کسونو غلام ساټلا نیستو دومره تنګ کړی دی چې هغه خوارخول راواخېسته او خپلې بیزې او مرغونې پاک وسپاخته. د چین صدر شنګ ینګ چچچوانګ ویلي دي چې موږ به پاکستان سره نور هم خپل تعلقات ښه کوو او د پاک چین دوستي به تر قیامته جاري وي. په دې خبره مشرف دومره خوشحاله و چې خوله کې یوه بېلچه نسوار واچول او په کار کې برابر ورغاښه. نن د برطانیې وزیر اعظم مسټر خوشي پسې انچقسې د نیوزیلینډ د وزیر اعظم لوړ چیت هر دنګ سره تجارت بلندین مذکور اړولی دی.
د بھارت وزیر خارجه د بھارت وزیر داخله راول پرینګ هر وخت څنګه ویلي دي چې پاکستاني په کشمیر کې دزبندي وکړي ځکه چې دوی د ډز ولا سزا مخخته ګونار وخت جاړي خپل بالکل آرام شوی دی راتلونکي میاشت کې د روس وزیر البو ډاکینګ بلاکینګ شړامبړینګ د چین په دورازیه والته د چین د صدر چینګ سره ملاقات کوي په سالوبیا کې چې کومه زلزلہ شوې ده د یکولان نظریه تبای شپږ چاټیانو سولور کم سلوي خپل په زری زری شي او هغه وخت کولالانو خپل برید په نوسی رنگي کړل او پیداوي ته کېناستل څنګه پاکستان حکومت د پولیسو د برتۍ په ضد مچانو برتي زیاده کړې دا وار کوټه 373 مچان را لري چې بابا دې برناقینه خلکو په بوزو کېنی بس دیګا دا خبرونه یار